اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته د مثلثونو د ورته والي د حالتونو له جملې څخه لومړی حالت در وړاندې کړم. لومړني حالت څخه مقصد دغه قضیه ده که چیرې په دوو مثلثونو کې دوه زاویې سره مساوي وي نو مثلثونه به سره ورته وي. د دې خبرې د وضاحت لپاره دغه مثلث په پام کې نیسو ABC او دلته د BC زولو ته موازي یوه کرښه رسم کوو او د AB او AC زولو سره د تقاطع ټکو ته د B زبر او C زبر نومونه ورکوو. دلته په دغه دوه مثلثونو کې یعنی یو د ABC په مثلث کې او بل د AB زبر C زبر په مثلث کې د A زاویه مشترکه زاویه ده، ځکه د دواړو مثلثونو زاویه ده، نو ویلی شو چې د دوی ترمنځ دغه د A زاویه مساوي ده. د بلې خوا نه دا چې د BC زوله د B زبر C زبر زولې سره موازي ده او د AB زولې یوې خواته دواړه موازي زولې پرتې دي، نو ویلی شو چې د AB خط باندې یا په دغه زوله باندې د B زبر C زبر او د BC زولو اړوند زاویې سره مساوي دي. ځکه مساوي دي چې د B زبر C زبر او د BC خطونه یا دغه زولې خپل منځ کې موازي دي. نو ویلی شو چې د B زبر زاویه هم مساوي ده د B زاویې سره. دا چې په دغه دوه مثلثونو کې دوه زاویې سره مساوي دي، نو ویلی شو چې د ABC مثلث ورته دی د AB زبر C زبر مثلث سره. هیله ده چې په دې باندې پوه شوی. یو بل مثال تاسو ته راخلم چې ډېر مهم مثال دی. دې ته نومونه ورکوو. مثال A B C B زبر C زبر. که په دغه دوو مثلثونو کې مثال د AB زولې اوږدوالی 3 سانتي متره دی او دلته د C زبر زولې اوږدوالی 4 سانتي متره دی، نو په دا حالت کې که چیرې موږ ته لومړي دغسې ویلی شوي وي چې آیا مثلثونه سره ورته دي او که نه. په دویم حالت کې که چیرې راته ویلی شوي وي چې تاسې مثال د BC زولو اوږدوالی وټاکئ، نو د دغه دوو خبرو د وضاحت لپاره لومړی موږ ته مهمه ده چې د مثلثونو ورته والی ثبوت کړو. که چیرې مثلثونه ورته وي نو په اسانۍ کولی شو چې د BC زولو اوږدوالی وټاکو. که چیرې ورته نه وي بیا موږ د تناسب په طریقه نشو کولی چې د BC زولې اوږدوالی وټاکو. نو لومړی باید موږ د مثلثونو ورته والي باندې خبره وکړو. په دغه دوو مثلثونو کې لومړی خبره ده چې د B زاویه د C زبر زاویې سره مساوي ده، ځکه دواړه زاویې قایمې دي یا 90 درجې دي. نو یو شرط پکې سم شو،
دوهم دلته د C1 زاویه د C2 زاویې سره مساوي ده ځکه چې متقابل براس دي متقابل براس هغه دي چې یوه راسته مخامخ پرتې وي دا چې په دغه دوه مثلثونو کې یعنی د ABC او د B زبر C زبر مثلثونو کې دغه دوه زاویې سره مساوي دي نو ویلی شو چې مثلثونه سره ورته دي نو کله چې مثلثونه ورته شول نو اوس موږ د زلو د تناسب په مرسته کولی شو چې د BC زلو اوږدوالی وټاکو نو دغسې کولی شو ولیکو چې د AB زله پر B زبر C زبر زله باندې دغه د دوو زلو نسبت مساوي کیږي د نورو دوو قیم زلو د نسبت سره یعنی د BC پر C زبر زل سره ښه دلته باید د دې زلې اندازه هم باید معلومه وي مثال دا به څو مناسب وي ښه دا به مثال 3 سانتي متره وښیو نو دلته کوم قیمتونه چې راکړل شوي دي دلته په تناسب کې هغه ځای پر ځای کوو لکه د AB قیمت 3 سانتي متره دی د B زبر C زبر قیمت 3 سانتي متره دی مساوي په خپله BC قیمت نامعلوم دی BC په خپله لیکو د C زبر قیمت معلوم دی 4 سانتي متره دلته د BC زله چې نامعلومه ده ضریب 3 سانتي متره دی هغه په مخرج کې به لیکو 3 سانتي متره او دغه دوه قیمتونه چې طرفین بلل کېږي په تناسب کې په صورت کې سره ضرب وو یا د ضرب حالت کې لیکو 3 سانتي متره ضرب 4 سانتي متره سانتي متر به د سانتي متر سره اختصار کړو 3 به د 3 سره اختصار کړو پاتې کېږي 4 سانتي متره نو ویلی شو چې د B زله 4 سانتي متره ده ښه هیله ده چې په دې مثال باندې پوه شوي وئ بیا هم د دې مثال یادونه کومه موږ ته مثال دوه حالتونه راکړل شوي وو لومړني حالت کې د مثلثونو ورتهوالی په دوهم حالت کې مثال د BC زلې د اوږدوالي معلومول لومړی به د مثلثونو ورتهوالی ثبوت کوو که چیرې ورته وي نو کولی شو د زلو د تناسب په مرسته د BC زلې اوږدوالی وټاکو که چیرې مثلثونه سره ورته نه وي بیا د دوی زلو په خپل منځ کې تناسب نه جوړوي نو چې تناسب نه جوړوي بیا کولی نه شو چې د تناسب په طریقه د BC زلې اوږدوالی وټاکو دا چې مثلثونه سره ورته وو نو په اسانۍ مو وکولی شول چې د زلو د تناسب په مرسته د BC زلې اوږدوالی وټاکو ښه ګران زده کوونکو درس یې همدلته بس وي بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم د الله په امان